نبی علیہ السلام مبارک مانځه ته ولاړو په داخل د مانځه کې لړم وچیچه نبی علیہ السلام مبارک داخل د مانځه کې لړم په چپړه باندې مړک په داخل د مانځه کې چې کله یو څوک مارو ګوري لړم ګوري او دی ورنه خطره محسوس کی چې کمړې نه کم نو ما ته به زیان ورسوي نو دې ته جایز دی خبرې به نه کوي نو که تیږه ورسره نه تیږه دی پیدا کی که کوتک ورسره نه کوتک دی پیدا کی او دا مار یا لړم دی مړ کی او بیا دی په مانځه باندې شروع کی کم ځای ته چې موز رسولی هماغه ځای نه شروع کی نبی علیہ السلام مبارک لړم مړ که چې کله سلام وګرځو وی فرمایل لعنت د الله جل جلاله وي په لړم باندې چې نه موز ګزار پریدي او نه بل څوک په یو روایت کې راځي لعنت دی په لړم باندې چې نه پیغمبر پریدي او نه بل څوک بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک مالګه اوبه را وغوښتل او دای سره یو ځای کړل په کومې ګوتې مبارکې باندې چې چیچلی و دا دو صورتونه تلاوتول او دا اوبه به یې په دې ګوتې مبارکې باندې اچولو الله ورته شفا ورک نو دم لپاره دا دو صورتونه ډیر مفید دي که مریضان دموي ماشومان مریضان دي نو یا څوک نظر شوی دی په دې باندې دمول ډیر مفید دی سحر او جادو لپاره